السلام علیکم دوستانو. حیدرآباد لوبډله به نن خپله لومړنۍ سیالۍ ترسره کوي. د راشد خان په اړه هم تازه څرګندونې کوي. ویډیو تر اخره راسره وګورئ. که په دې چینل کې نوي یاست، افغان خوشحال یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. د سنرایزر حیدرآباد لوبډلې پیاوړی افغان آلراونډر راشد خان وایي د نننۍ سیالۍ لپاره بشپړه چمتووالی لري. نوموړی د چمتووالي خبر په خپل انسټاګرام پاڼه باندې ورکړی دی. نوموړی لیکلی دی چې نننۍ لوبې ته بشپړه چمتووالی لرم. ټاکل شوې ده چې د راشد خان په شتون کې سنرایزر حیدرآباد لوبډله خپله لومړۍ لوبه د کلکتې نایټ رایډرز لوبډلې خلاف ترسره کړي. راشد خان په دې وروستیو کې د کرکټ نړیوالې شورا لخوا د تېرې میاشتې غوره لوبغاړي جایزې ته هم نوماند دی. د نوموړي سره د مارچ میاشتې غوره لوبغاړي جایزې ته د هغه بل سنرایزر حیدرآباد لوبډلې ملګری بونشیر کومار هم نوماند دی. د دې ترڅنګ د زمبابوې لوبډلې کپتان سین ویلیمز هم شامل دی. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست، چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.